یاره مو خو ته مزران راولو هغه چې سره اندواړه خوري معده صفا کوي جاړه ما ماړي غټه ښځه وي غټه هندواڼه ماشاءالله داسې هندواڼه ده که نه وایي ښځه او که ته چې هندواڼه ده که راوې یاره تاسو ما هم خوړله او وروسته بیا هم خوړیا شئ اوس یې موږ کوئ یاره څپېړه غواړي چې دا ریکمه بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم قدرمندو لیدونکو اوریدونکو هیوادوالو زما خوږو ګرانو مینوالو مومندرې ته راغلیو قدرمندو د هندواڼې پالیس ته راغلیو چې باغونه دي ښایسته هندواڼې دي خوږې هندواڼې دي او بلکې بل خصوص ډېر ښایسته او مینهناک خلک دي راغلیو قدرمندو زمونږ په دې وطن کې ښایسته ښایسته باغا شته دی د هندواڼو د پالیس ته راغلیو او ډېر مزېدارې خوږې هندواڼې دي پکې د هیوادوالو سره به موږ ښایسته ښایسته مرکې کوو د هندواڼې او د دې باغونو په باره کې او راځئ زموږ سره پاتې زموږ خپرونه تر پیل نه تر پای پورې ګورئ زه شفیع الله همدرد او زما کیمرامین سراج الدین پجواک ستاسو په خدمت کې تاسو دا خپرونه موږ جوړو که خیر وي ګورئ مومندلرې ته راغلي او دومره ښایسته هندواڼې دي ماشاءالله یوه هندواڼه 3 کیلو ده هندواڼه به پکې پیدا کوم اوس که نه پیدا مې که هندواڼې څنګه ښې جوړي ستړه مه شي ترورې ښې ځان لا باندې نه خوري زما پرېږده خپل ژوند ته مې پرېږده ژوند ته ته راځه زما خېټې ته ښایسته ژوند به تېر کړې که نه نه څه خو لا ځوانه یم ته پرېږده ځوانه مانه مړ ته راشه که نه زما خېټې ته لاړ شه چې یو ځل چې به څه وخورم که نه مزه وکړي صبر وکړه جاړه ما ماړي غټه ښځه وایي غټه هندواڼه ماشاءالله داسې هندواڼه ده که نه وایي ښځه پوښتنه دې راته وایي نه چې ودې نه خوځم دا خل ولې څنګه ګوري نه مې دی تاو کړی مسلماني ناګماني څنګه یې ګوره دلته تا سره څوک نشته چې ګپ شپ در سره ولګوي او دا به دې زما خیال ګاونډي که نه دا کدو دی دا بچی دی ښه ته اوس څنګه چل دی ما سره ځي ته راځه مړې چې قب قب دې کومه به دې خېټه کې دې ور واچوم که نه هغه ماشوم نه دی دا به هم نه وي دا دې بچی دی نه دا مې وراره دی وراره دې دی ښه او نور څه شو رشته داران دي ته خو داسې چغې وې زمانې ځه ګورو دلته بله هندواڼه ګورو ښه دا هندواڼه خو داسې جنګ یې را سره وکړو ته وې ما خوړله په ټوکو هم نه پوهېږي هلکه زه به ایله پیله تا خورم ښه دا وګوره دا زما خیال د سوزنۍ ماشوم دی هندواڼه وړپوټې ده ونه پوټې ده ښه قدرمندو تاسو راځئ که نه زه په تاسو نن د مومندرې دا ټولې هندواڼې چې کومه او داسې هندواڼې دي که نه ماشاءالله یوه هندواڼه چې جګې
ته به وایې لکه مالوچ چې جګې نه رښتیا لکه پڼ چې جګې دومره درنې دي ښه دا تاسو لیدلی شئ ښه هندواڼې شته خو چېرته تللي دي چېرته کار قسم ته تللي پس طبیعي ته راځي ښه بوټي خالي دي راځئ راځئ ما پسې راځئ ورو راځئ دا وګوره که نه السلام علیکم ښه جوړې خیرت دی قلاري ده جوار ماما ښه خیر څنګه چل دی ښه خیرت دی بچي دي ښه دي خیره جوړ ټیک ټاک نور ملګري شو ولا ځان ته ډېر وخت نه ولاړ یم نور ملګري نشته د هندواڼو سره ګپ شپ لګو ښه ګپ شپ ورسره لګې ښه زه بس مونږه چکر وخوه هلکه راشه چای وڅښه نه چای نه څښمه او بس د خدای په امان راشه مړه ګپ شپ لګو نه بس ګپ بس نه لګو بس مونږ ځو ښه وخوه دی ښه بس ولاړ اوسه همدلته ولاړ اوسه ګورو هندواڼې نن یې شکولي دي او څه هندواڼې چې دی وروره تللي دي کرکټ له هلته میچ دی هغه دی ځانه السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه ښه جوړې خیر دی څنګه ځان ته خفه ناست دی ما سره نه ځې نه ته پردی سړی ولې پردی زه ستا ورور یم که نه او دا څوک ده دا مې وریره ده ښه دا دې وریره ده ښه زه چې ځو مړی ته راځه که نه او ته څومره چغې ځه ورکېږه امید کوم چې فری شاټونه به تاسو لیدلي او خوند به م ترې اخیستی وي مومندره راغلي دلته د هندواڼو باغ مالک سره موږ داسې وړه شان مرکه کوو او راځئ چې ورسره ګپ شپ ولګو السلام علیکم وعلیکم السلام وروره څه دې نوم دی خیر اوسې زما نوم چې دی حنیف الله دی او د ننګرهار ولایت د مومندرې ولسوالۍ د لاندې باسه اوسېدونکی ښه د هندواڼو فصل او حاصلات که نه لکه د دې څونه ټایم کې دا تخم کرل کېږي څو قسمه دي په دې لږه رڼۍ واچوه یاره دا هندواڼې چې دي مختلف قسمونه لري لکه یو ډول چې دی لشکرګاه هغه ده بل پنجابۍ تورې هندواڼې دي لکه ټول څو قسمه دي قسمونه ډېر قسمونه لري بس زراعت ته کال په کال پکې نوي دغه راوځي پیش او تاسو سره دلته کار کوي څوک والنن ته موږ سره ډېر مزدوران لګیا دي برحال تقریبا چې 12-14 مزدوران لرو موږ پیش هغوی موږ هندواڼه شکوي ته اوس مالک یې که مزدور یې زه په خپله مالک یم او مالک زه یم قدرمندو دا تاسو بیا خپله ووایئ چې دا مالک دی ښه وروره مکتب دې ویلی باغ زما دی او مکتب مې ویلی دی باغ زما دی دا او که ته چې هندواڼه راکړې راوې کې یاره تاسو ما هم خوړله او وروسته بیا هم خوړیا شئ اوس یې موږ کوئ یاره څپېړه غواړي چې دا ریکمه خبره وه ښه څوم پور دې مکتب ویلی دی وروره زه په خپله چاردا پاس یم ښه 14 بالکل او 14 کاله څوک غواړي چې آینده کې څه پلان ولري چې شي ډاکټر شي انجینر شي د هندواڼو مالک وي یاره غواړم چې خپل تجارت ولرم لکه دغسې او نور پلانونه مې انشاءالله لرو خدای دې وکړي چې لکه پلانونه غټ دي انشاءالله خدای مهربانه دی ښه مومندره ولسوالۍ که نه ته ټول عمر دې دلته تېر کړی دغه ته هم لکه بل هېواد کې خو نه وي زیږون مو همدغه هلته شوی دی او همدغسې راتېر شه ژوند مو همته غټ شوي وو خو ولې مکتب او پوهنتون دپاره چې دی بیا ښار ته تللي وو که نه جلال آباد ښار ته د دې دود دستور سره کم دی لکه غم خادي په کلي په حساب سره که نه ګاونډیان مطلب ولا که درته ووایم بس د ننګرهار خو بس عمومي خلکو ته پته لګي چې میلمه دوسته خلک لري او په غم او ښادۍ کې چې دی داسې دي د ټول مطلب نبوي طریقه ده که نه یعنې ودونه هم چې دي ښه په دغه اندازه دي لکه د نورو ولایتونو غوندې نه دي چې ورورونه یې زیات دي هغه د مهر چې ورته موږ یو او غم او کم دغه لري اتفاق اتحاد یې ښه دی یاره انشاءالله بیخي ښه دي کلي کې بس مړی وشي 3 ورځې پورې چې دی په مړي کورنۍ باندې کم بوج نه راوړي بس دوی ډوډۍ هر څه د حجرې ته حاضرېږي د دې کلي خلک یې راوړي نو ډېره مننه چې تا موږ لکه وخت راکړو که نه مرکه دې موږ سره اخره کې هېوادوال ته ګوري که نه څه پیغام وړاندې کول غواړي تعلیم په اړه یا بس خیر اوسې هر وخت راشي تاسې هر وخت راشئ او نورو خلکو ته هم دغه
پیغام پرېږدو چې مومندره لاندې بس اول ښایسته ځای دی د سیال ځای دی او چې هر وخت راځئ انشاءالله همدغلته راځئ موږ دلته خپل حاضر یو په خیر سره او وطنوالو یا زما په عمر ځوانانو ته دغه پیغام لرم چې باید خپل وختونه بې ځایه ضایع نه کړي او مکتبونو ته لاړ شي په وخت سره او تعلیم ته چې دی مخه کړي او بهر د خارج تللو نه چې دی مطلقاً جداً چې دی منع شي ځکه چې لار کې هر رقم مشکلات رامنځته کېږي همدا هېواد انشاءالله آبادو او خدای مهربانه دی اقتصاد به ډېره مننه څه ټپۍ یار هغې کې دی نه ټوقه هېڅ یو جهان مننه کورودان الله الرحمن الرحیم السلام علیکم قدرمندو لیدونکو اورېدونکو هېوادوالو زما خوږو ګرانو مینهوالو یو ځل بیا د شفیع الله جان همدرد ستاسو ورور ستاسو خدمت کې حاضر دی قدرمندو مومندرې ته راغلي وو دلته یو ورور سره ولاړ یو غواړو یو ښایسته جانبه د هندوانو په باره کې ورسره ښایسته جانبه مرکه وکړو السلام علیکم وروره وعلیکم السلام څنګه ښې جوړې خیرت دی قلاري ده ټیک ټاک بال بچ ښه دي په خپله ښه شکر دی روژه په خیر تېره شه الحمدلله روژه نه ده مړه تیره شه کنه خبره ده ستا څه نوم دی زما رقیب الله رقیب الله تخلص شته که نه وفا ښه وخت ستا زندګي ښه تېرېږي یاره شکر دی بس الله نه راضي او دغه واده ماده بال بچ شته شکر دی مومندره کې پیدا شوې زما خیال دی بل هېواد ته خو نه دی نه 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 یم یو پاکستان همدلته ښه څه لیک لو سبق مبق مکتب ویل یم ښه او څه کې هندواني مالک یې که کارکوونکي کار پکې کوي ښه کارکوونکی رقیب الله خان ښه وروره رقیب الله خان ستا نه به وپوښتو چې د هندوانو تخمونه څو قسمه دي څو قسمه هندوانې دي که نه او څو رقمه لکه مطلب دا حاصل څنګه حساب سره کېږي اجاره څنګه کېږي دا راته ووایه چې دا څو رقمه دي خو موږ ته دغلته دې باغ کې چې دي 3 قسمه کارو که نه خو دغه 3 قسمه چې موږ دغه کړي دي دې کې دا کم تخم چې موږ کرلی دا برګه هندوانه دي ته وایي که نه او اوږدې غوندې چې اوږدې غوندې دي کندانه یې په نامه دي تخم نو دا ښه حاصل ورکوي هغه ته بلینزه وایي هغه حاصل یې کم وي د هغې بلینزه نو د دې حاصل ډېر وي انګلیش کې هندوانې ته څه وایي انګلیش کې ولا خبرې واټر میلن ښه څو دوه قسمه خو دا شنور یو هغې ته لښکرګاه وایي چې اوږدې هندوانې کوي یو بس همدغه 3 قسمه دي 3 قسمه او دا رښتیا دی چې هندوانه دی وخوړه او چې دی ورپسې اوس کرجیا بجیا کوي ولا دا ما هم اورېدلي کېدای شي رښتې نه دا تجربه دې کړې ده که دا تجربه مې نه ده کړې ښه چې هندوانه وخورې یو ترما چې اوسي که نه څه دی خیال دی نه یاره موږ دلته مزدوران راولو هغو چې سره هندوانه خوري معده صفا کوي ډوډۍ غوړ در نه خوري نه نه چې سره نور پړه دې څه دي باچا وی وراته حل لا ده وایه یاره بس په زړه م څه نشته دستي نو بس همدغه شاعر خو نه نه شاعر نه ولا وبندې دي کارې کې څه شي نو څه شغل لري څه مطلب تا نه به څه اورو زما نه بس څه واورې همدغه نظم شیخ به وی که نه والله کې څه راته زده دی ښه د دې مومندرې دود او دستور څه رقم دی د دې خلکو دا رواج د ودونو د ورور او مثال غم خادي دا څه رقم دی بس غمونه او مړي سیستم هو دا چې ټول په شریکه وي چې سړی مړ شي او که زنانه او که سړی ټول راغونډېږي هم داسې واده ونیسه او واده سي حساب دی ښه هندوانو ته دې څونه وخت پاتې دی بخیر تېره دې نه هم د خیره نن شروع وکړله یو ګاډی هم ترې بار کړه نو څو ورځې بعد به د خیره نور هم ښه ډېره مننه چې تا مونږ له ټایم راکړو زمونږ مطلب مرکه یې را سره وکړه دا په اخره کې هېوادوال ته ګوري که نه څه پیغام وله وړاندې کول غواړي څه پیغام څه خو ویوه که نه یو پیغام و تعلیم باره کې هندوانو باره کې وطن په باره کې زه به صحیح شو کنه